یو انګریز کتاب لیکلی ده او هغې کې 100 کسان دنیا کې راجمع کړل دي چې دا اعلی شخصیات دي. په هغې کې بادشاهان دي، په هغې کې مورخین دي، په هغې کې نامتو خلک دي. خو د ټولو نه اولنی نوم یې چې لیکلی ده هغه زموږ د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ده. وی د ټولو نه عالی شخصیت په دنیا کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ده. او د جناب حضرت نوح علیه السلام او د جناب حضرت ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د دوی په منځ کې زمانه علماء کرام فرمایي 1709 کال وه. اول جناب حضرت نوح علیه السلام مبارک تیر شو او بیا د هغې نه بعد طوفان نوح نه بعد د جناب حضرت نوح علیه السلام مبارک نه پس جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک 1909 کال بعد دنیا ته به تشریف راوړی. دا خبره مخکې تیره شوه چې جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک نه ستوری رب جوړ کړی نه انور ته وي او نه سپوږمۍ یادوله، لیکن دغه انداز چې اختیار شوی دا د دې قوم سره د پویولو دپاره او دا وي چې الہ هغه ذات کیدی شي چې هغه همیشه قایم وي. الہ او معبود هغه ذات کیدلی شي چې هغه باندې زوال نه راځي. نو ستوري باندې خو کله زوال راشي، سپوږمۍ باندې کله زوال راشي، کله راوخیږي کله راونخیږي. راونخیږي معنا دا کله راوخیږي د شپې راوخیږي او سبا کې به نه وي. چې انورخه راوخیږي سپوږمۍ هغه رڼا ختمه شي، د ستوري رڼا ختمه شي او زما رب جل شانه هغه ذات ته چې هغه همیشه قایم ذات ته. نو خدای پاک جل شانه او فرمایل وتلک حجتنا، دغه مذکور چې کم دلایل ذکر شول، دا کم خبرې ذکر شوې، دا زمونږ دلیلو آتیناها ابراهیم چې مونږ جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک له دا دلیل ورکړی علی قومه، د قوم په مقابله کې جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ته داسې دلیل ورکو چې هغې قوم په مقابله کې جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک د پوهې دپاره ورسره دا خبرې وکړي. او نرفع درجات من نشاء، الله پاک جل شانه فرمایي مونږ ګوره چې چاله وغواړو درجه ګوره مونږ ورکوو. نمرود څه وی؟ د هغه قوم څه وی؟ جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک هغه په اور کې اچو او داسې علیاذ بالله هغه خو خپلو خیالاتو کې دا وی چې جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ته تکلیف ورسی. لیکن الله پاک جل شانه فرمایي نرفع درجات من نشاء، مونږ چې ګوره چاله وغواړو نو ګوره هغې له درجې ورکوو. قسم د دنیا کې خلک عزت غواړي، د عزت په جامه کې چې خدای پاک جل شانه چاله وغواړي ګوره بې عزته کي، او داسې خلک په ورته بې عزته ګوري د هغې جامه کې چې الله پاک جل شانه وغواړي هغه له به عزت ورکي. ګورئ دا د چا په لاس کې ده؟ د الله جل شانه په لاس کې. نو خدای پاک جل شانه فرمایي مونږ جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ته اوچته درجه ورکه. زمونږ د عقایدو کتابونو لیکلی دي چې په مخلوق کې د ټولو نه اولنۍ درجه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته په ټول مخلوق کې افضل ترین شخصیت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ده. و عبادت خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر، یو شاعر وای کنه چې د خدای پاک جل شانه نه پس چې هغه خالق ده درجه د چا ده؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په مخلوق کې اول نمبر ده. یو انګریز کتاب لیکلی ده
او هغه کې سل کسان دنیا کې را جمع کړل چې دا اعلی شخصیات دي. پاغه کې بادشاهان دي، پاغه کې مورخین دي، پاغه کې نامتو خلق دي. خو د ټولو نه اولنې نومې چې لیکلی ده هغه زموږ د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ده. وی د ټولو نه عالی شخصیت په دنیا کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ده. او بیا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دویم نمبر درجه د جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ده. او درېمه درجه د جناب حضرت موسی علیه السلام مبارک ده. نو خدای پاک جل شانه فرمایي مونږه ګوره درجې ورکو چاله ر چې وغواړو هغه له ګوره اوچتوالی ورکو. او دا ولې ستا رب جل شانه د حکمت والا ذات ته او پویه ذات ته چاله ر چې درجه وغواړي نو هغه حکیم ذات ته، هغه علیم ذات ته، هغه پویه ذات ته. او کله چې جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک دا تکالیف برداشت کړل کنه نو بیا ولا انعام هم ورکوي. ګورئ رونو دنیا کې چې څوک د الله پاک جل شانه د دین د پاره تکالیف برداشت کی هغه ته ګوره بے انعام ملاویږي. دنیا کې په آخرت کې بے خدای پاک جل شانه او فرمایل ووهبنا له مونږه جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ته ورکو اسحاق، جناب حضرت اسحاق علیه السلام یعنی بچے مولا ورکو جناب حضرت اسحاق علیه السلام و یعقوب او بے مو جناب حضرت اسحاق علیہ السلام تا بچے ورکو جناب حضرت یعقوب علیہ السلام. جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نوسے شو. او کلن هدینا خدای پاک جل شانه فرمائی دے دواړو ته ما ہدایت کړو. یعنی په خپل دور کې دا لوی لوی شخصیات وګورئ. او د جناب حضرت نوح علیہ السلام او د جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام په زمانہ کې د دوی په منځ کې زمانہ علماء کرام فرمائی 1709 کال وا. اول جناب حضرت نوح علیہ السلام مبارک تیر شو او بیا د هغې نه بعد طوفان نوح نه بعد د جناب حضرت نوح علیہ السلام مبارک نه پس جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک 1900 او 9 کال بعد دنیا ته به تشریف راوړی ده. 1900 او 9 کال بعد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک دنیا ته راغو او تشریف راوړو او بیا باندې الله پاک جل شانه دا انعامات وکړل، بچی ولا ورکل، نوسی ولا ورکل. او دا ګوره پیغمبرانو علیهم السلام بچی سو پیغمبرانو. جناب حضرت اسحاق علیہ السلام مبارک پیغمبرو، جناب حضرت یعقوب علیہ السلام مبارک پیغمبرو، جناب حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبرو، جناب حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبرو. او دا دا نور مبارکان دا ټول پیغمبرانو. دا خدای پاک جل شانه فرمائی وکذالک نجزی المحسنین دغه رنګې مونږ چې څوک نیکي کوي هغه سره بیا دغه شانتې کار کو معنا څه هغه به دغه شانتې انعام ورکو. د ټولو نه زیات نمونه د قرآن شریف کې چې د جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات ذکر دي هغه په دې رکوع مبارکه کې دي. په دې کې او قرآن شریف کې ټول قرآن شریف کې په تمام قرآن شریف کې د 25 پیغمبرانو علیهم السلام مبارک نمونه ذکر دی. دا تفصیلی معنا دا چې د هر یو مبارک پیغمبر علیه السلام ځان له نوم ذکر شوی ده مبارک. او په دې رکوع کې د 13 انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات مبارک نمونه ذکر دی. قرآن شریف کې د شپږو فرشتو نمونه ذکر دي. د شپږو اسې خو ملائک چې راغلي دي نو ټولې ته نه مراد دي، لیکن بعضې نمونه خاص ذکر دي لکه جناب حضرت جبریل علیه السلام، جناب میکائیل علیه السلام
او جناب هاروت و ماروت علیهم السلام دا د پرشتو دي. او پنځم نوم رعد ده، رعد دام د یو پرشتي نوم ده. او شپږمه مالک. د قیامت پر ورځ به دا پرشته د جهنم په دروازې باندې به ناسته وي. خدای پاک جل شانه دې موږ ټول جهنم نه وساتي. نو جهنمین به ورته څه وایي؟ یا مالکو لیقضي علینا ربک، خدای پاک جل شانه ته ووایه چې موږ له بې مرګ راولي. جهنم کې موږ له بې مرګ راولي. خورونو بیا خو مرګ نشته که نه؟ یو شاعر وایي کر لے جو کرنا آخر موت ہے، ایک دن مرنا آخر موت ہے. صرف یو ورځ بس مرګ ده چې هغه راغه او د دې مرګ نه بعد به بیا را ژوندی شي او بیا ګورې همیشه دپاره ژوند ده، بې مرګ نشته. نو لہذا الله پاک جل شانه قرآن شریف کې د جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات مبارک نومونه هم ذکر کړي دي. تعداد څومره ده د جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات؟ تعداد څومره ده؟ نو دوه روایات حافظ ابن کثیر رحمه الله ذکر کړي دي. یو روایت دا ده چې 1,24,000 او بل روایت دا ده چې 2,24,000. خو لیکن بیرستو حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې دا دواړه مبارک روایات کمزوري دي. دا تمام انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات علم خدای پاک جل شانه ته ده چې څومره دي. دې وجې نه علماء کرام فرمایي چې ته د جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات ذکر کوي نو داسې وایه چې 1,40,000 کم او بیش، یا کم د دې نه یا زیات د دې نه. نو داسې ورسره وایه. ما تا دپاره ګورې دا دي پوره تعداد یې موږ ته نه ده معلوم. نو لہذا اللہ پاک جل شانہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک باندې انعام کو، بچی ولا ورکل، نوسی ورلا ورکل، او په خاندان کې ولا انبیاء کرام علیہم الصلاة والتسلیمات ګرځول. دا ولی خدای پاک جل شانہ فرمائی وکذالک نجزی المحسنین، دغه رنګ مونږه بدله ورکو نیکو کارو خلکو له. څوک چې نیکان وي او نیکی کوي نو هغوی ته مونږه ګورې دغه رنګ بدله ورکو. الله پاک جل شانہ دا بیان فرمائی.